وریگی رحمتنا سنباران وی پروج کې وریگی رحمتنا خدا دیر بشنستیم نیتوشنا الحمدلله. بسیار خوب. چطوره با کاروبار در ماه رمضان هست نیست؟ شکر خدا صاحب امروز طبیعی همین حال دار پکارتلی داره با شکر الحمدلله. کاروبار نیست دیگه خو بیتور از بیکاری است بی فقری است بیتور از مشکل پروج کې خوشاله تمامي مسلمانان وی پروج کې وریگی رحمتنا سنباران وی پروج کې وریگی رحمت. اور څه کار کوي بیا؟ بوټ رنگ مالی کوم بوټ پالشي کوم بوټان رنګ ډیر خو بیا کار څنګه کار دی؟ والله خدا بس شکر ته خدا ښه ده خیر اوسې ورور. نو دغه پاکټک موږ نه کوي موږ له خوا نه قبول که صحیح دی. ته ودرېږه لاس مې ښویه ده دغه ده ورور. ژوندی اوسې. نو موږ د که څه خدمت یې امر وکړه ځه الله دې کار کې برکت واچوي. تازه تازه د هر مومن ایمان وی پروج کې خوشاله تمامي مسلمانان وی پروج کې وریگی رحمتنا سنباران وی پروج کې. صحیح است. ما دولت خوشحال هستیم، خود نیستیم که بدر کار برابر شه با ما. او غریب هستیم، مسکین هستیم دیگه. ما کاربار نکنیم ما چه کنیم؟ فهمیدی؟ راست میگی. تشکری میکنم از یک جهان منونه بدر از ولایت نگنار گام میزنم ولی سوالی بیسود یک جهان منونه. خیر ببینی بخیر باشی لالا. بیا خدا مهربانه انشالله کل چیز جور میشه. خدمت امره. خیر ببینی خدا راضی باشه. خوش باشی. خدا مزار کې چې څوک مړ شي جنتي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشه ګران لیدونکو. الله دې وکړي هر چیرې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتوالی او زلګی ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل په لازمینه څلورم مکریان څخه ګرانو لیدونکو د روزې مبارکه میاشت ده او ما وغوښتل دلته یو خپرونه چمتو کړم هیوادوالو سره خبرې وکړو چې روزه څنګه باندې تېرېږي او همدارنګه هغه ورونه هم چې دلته کار کوي اقتصاد یې لږ ښه نه ده هغوی سره بعضې مرستې لرو. نو الله دې وکړي زړه م تنګ نه سي موږ سره مل اوسئ. صاحب هم زه تاسو ته در وپېژنم همدا اوس ته زه ولاړم د شینوزاده شفاخانې مخامخ او دې لاس ته ګالري تعمیر ده. نو موږ سره مل اوسئ. تاسو یو څو ښکلې ښکلې انځورونه یې د ساحې وګورئ بیا به یې ورور سره ودرېږم بعضې خبرې اترې به وکړو. موږ سره اوسئ. د قرآن کېږي ختمونه پکې ډېر دي ثوابونه. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم د مکریان چار په سړک باندې یو او دلته ماما ده دوی سره بعضې خبرې اترې لرو. ماما خوب هستی؟ سلام علیکم السلام. ساعتت خوب است؟ خوب است جان. بخیر هستی؟ شکر زنده باش. اسم مبارکت؟ اسم من مبارک من شیر حسین. شیر حسین. ماما چطور کاروبار در ماه مبارک رمضان؟ والا خوب است دیگه یک گزاره میکنه دیگه خدا مهربان است. الله را شکر. یک 2 ساعت 2.5 ساعت باز رو 3 ساعت شکر است میشه از آن از خدا شکر. اونم خرچی سودای خشک میبره دیگه از خانه. از خانه می پیسه هم یک چای بوره و چیزا خدا مهربان روزی علام میده. میگه یار بیکسا خداست. یک یار بیکسا خداوند است بیشک. بخیر باشی ماما. چطور است رمضانی؟ چند روز که تیر شد چطور تیر شد؟ در رمضان آدم نمیفهمه شکر. رمضان تو تیر میشه که همی گل واره نه توش نمیشی. این چند روز شنیده گفت وقت تیر شد ولی کسی خود 2 روز بخیر دوم روز است. روز دوم این تو تیر شد. بیا خیر. خب ماما اینمی بعضی پدرای ما که روزه میگیرن یک ذره بیتابی میکنن مچین که روزه سرش فشار میره این باید چی رقم این رفتار و کردارشون در خانه چی رقم باشه در جامعه چی رقم باشه اگر به بینده ها یک ذره معلومات بدی. والا دیگه او کار خودشون است فهمیدی. ما خواهم هر کس که فهمیدی نمازخوان باشه خدا پرست باشه فهمیدی او در نماز باید ایسا که او
روزه نه اوقات خود تلخ کنن، نه سر دخانه فشار بیاره، نه بابت هیچ چیز گپ نزنن. ماه مبارک ماه رمضان مبارک است. رمضان ماه برکت است. راست خداوند در چیز در که اگر نماز بخونی، روزه بگیری، نماز بخونی، تراویح بخونی، خداوند دعال مال در چیز خداوند برکت اجر و برکت اجر و برکت مونده. بله بخیر باشی ماما، الله در کارتون برکت بندازه و تشکر که همراه ما صحبت امرای کردی. اشمام بسیار زیاد تشکر کنم. دیگه اینی پاکتک از پیسه یک چند تا نان است، این امیر از طرف ما قبول کن. خیر بینو قبول بینه. خدمت ده امره. بخیر باشی. هر ماقام پکې مزیدی دلته موړ غریب یو شان دی څومره ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته یو بل ماما موږ سره ولاړ ده، دویم کاروبار کوي د څلورم سړک د مکریان کې، نو دوی سره هم بعضې خبرې اترې لرو، موږ سره مل اوسئ. حاجی صاحب خوب هستی؟ جانت جور است؟ خیر و خیر بخیر باشی. رمضان شال داری والا شکر، ماه پر برکت است، خوب است، تیر میشه. مگم یه جو پالی شکر چی به طور خالی است؟ تو کار نکردی امروز؟ نه 20 پاکلی 20 روپه کار کردی در بسته روز. لباسا رو چطور رسید رمضان؟ شکر خوب تیر میشه یا نه؟ خوب تر میشه ماه پر برکت است میری یک چیز پیدا میشه در مخونه راست میگی. بیا خیر، الله مهربان است. 100%. آیش صاحب اینی پاکتک است، از طرف ما قبولش کن. څومره ښکلی رمضان دی تړل کېږي شیطانان آیش صاحب خوب هستین؟ سلام علیکم جور علیکم السلام. سلام است جان صحتت خوب است؟ الحمدلله شکر بخیر هستی؟ بخیر باش اسم مبارک تا ببین ها. محمد آجان محمد آجان. از کدام ولایت افغانستان؟ کاپیسار هستیم از کاپیسار. بسیار خوب. چطور است ماه رمضان؟ شکر است الحمدلله شکر است برکت رمضان زیاد است والا بسیار خوشتب و معلوم میگی. سپاس به خدا دیگه گشنه توشنه خو نشیدی؟ نه الحمدلله برکت خدا دیگه گشنه هستیم نه تشنه الحمدلله. بسیار خوب. چطور با کاروبار در ماه رمضان است نیست؟ شکر خدا صاحب امروز تابعی حال دار پکار کردیم. دار با شکر الحمدلله کاروبار نیست دیگه، خود بی‌طور از بیکاری است، بی فقری است، بی‌طور از مشکلات هست. والا راست میگی. با در خانه چند نفر هستی؟ خانه 18 نفر 18 نفر. 18 نفر نانوار خانه دیگه تنها خودت هستی؟ خدا از ما هستی. والا آفرینت. آفرین، بسیار سخت است. بیا خیر دیگه ماما در کارت برکت. این همین پاکتک هم از طرف ما قبول کو. بخیر باشی صاحب، زنده باشی. خیر ببینید. خدمت امر با ما. شکر زنده باشی صاحب. خیر ببینید. ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ، ځوان د سره وړاندې موږ ملتیا وکړئ. دا د پاک رسول فرمان دی څومره ښکلی رمضان څومره ښکلی رمضان دی څومره ښکلی رمضان دی فضل کړی ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خواته مې ورور درېدلی د څلورم مکریان په سړک کې ده او کاروبار کې همدلته د دوی سره بعضې خبرې اترې لرو. موږ سره مل اوسئ. بیادر خوب هستی؟ الله خوب هستیم جان. پښتو گپ میزنی فارسی؟ پښتو. صحت ده ښه ده؟ الله شکر په خیر یې؟ الله خیر څنګه یې ته؟ شکر ده فضل د الله. څنګه یې روزې سره؟ الله خیر شکر ده والله. روزه ده ماشاءالله. والا داسې لږ بې انرژي غوندې ښکارې ما ته. روزې خراب کړې وې. روزې خراب کړی. زه خیر. نو هغه ده بیا افطاري کې چې د خوښېږي ستې وخورې؟ افطار وریجې ډوډۍ کته وریجې دې نو خوښېږي. ښه ډېر ښه. دا څو ورځې چې تېر دا څنګه و؟ ښه تېرې شوې یا همداسې خراب کړی ولې؟ ښه تېرې شوې والله. ښه تېرې شوې. لږ نن پیشنمې ته مې جګ شوی نه وم، ډېر خراب شوی یم ډېر. ډېر ښه. او څه کار کوې بیا؟ رنګمالي کوم، بوټ پالشي کوم. بوټان رنګی. ښه ډېر ښه. بیا کار څنګه کار دی؟ والله ښه ده بس شکر ده ښه ده. ښه ده نو زه خیر اوسې ورور. نو دغه پاکټک موږ نه موږ له خوا نه قبول که. صحیح ده. ته ودرېږه لاس مې ښویه ده. دغه ده ورور. ژوندی
نو موږ د کس خدمت یې امر وکړه زه الله دې کار کې برکت واچي ګرانو لیدونکو موږ ملتیا وکړئ اندازه وړاندې بعض ورون نور سره هم خبرې کوو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د مکریانې چار په سړک کې وو او خواته مې لالا درېدلی دوی من دلته کاروبار کوي دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ او د موږ ملتیا وکړئ وروره ښه یې السلام علیکم وارث یم د ننګرهار اوسېدونکی یم ډېر ښه دا د ننګرهار کې د کوم ځای ولسوالي بېسیر یم سراچي علي خان اوسېدونکی او خپله چې یم دلته مخکې هم ښه و دلته کار هم ښه و ورځې به هم 600 هم کړي 500 هم کړي 400 هم کړي شګې به هم جېګولې سمټ به هم جېګولې لکه مخکې وخت کې اوس نه و اوس ښه نه ده نه اوس ښه نه ده اوس دا 100 یو نیم 200 شکر دی وخت یې تېرېږي ډېر ښه او بیا کور کې څو نفره یې کور کې فضل د خدای 9 نفره یم او یو مې انګور ده خپله مې زوی ته واده کړی نو اته مې بچیان دي اته دې بچیان دي یو مې ښځه دا خوړه بیا ډېرېږي 9 نفره ښځې سره 9 ډېر ښه دا خیر روزه ده لږ کته پورته راځي پکې نو ډېر ښه نو دا څو ورځې روزه تېره شو دا څنګه تېر کړو ښه روزه فضل د خدای دی ښه ده ښه ده روزه ښه ده خو استخاد ښه نه دي حالات خراب او والا وضعیت خو خراب ده وړه چې نه کور کې روزه به وخت دې نه شي او والا کور ته چلے شو بس کور کې ته چې پالک پکې د ګندنه پکې ته چې شمال بیا وای زه خیر الله به خیر کړي نو لالا یې مونږه یو ورور هم کومک کړی ده دغه پاکټ یې مونږ له خوا نه قبول کړه نو موږ ته که څه خدمت یې امر وکړه الله دې کار کې برکت واچوي ګران لیدونکو د موږ ملتیا وکړئ همداسې وړاندې موږ سره مل اوسئ سبحان دی څومره ښکلی رمضان دی فضل کړی لوی سبحان څومره ښکلی رمضان دی ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم څلورم مکریان کې یو او دلته ورور هم خواته درېدلی دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام خیر ورور رضا از ولایت نگنار گم می‌دارم برادر باره رمضان نیک کار است نیبار است برادر کاربار درک نداره مردم تا میدونه بالا میدونه برادر کار درک نیست یکی میدونه نایه میدونه طالبان میدونه برادر او برادر کسی کاربار درک نیست برادر خوب زدنی جوان هستیم دست پیداگر نیستیم و برادر نفقه خور کار داریم برادر نیست که خدا نخواسته ما با کس دست بگیریم که ما را ولا خیرات بتی بدر یا دیگه بتی بدر خوب جوان هستیم دیگه هستیم او نی بدر قواریم ما به خیرات خور میشن و نی ما را کس میته او تشکری با می میکنیم بدر که رمضان است خوب بدر خوب وقت تیر میشه خود وقت تیر میشه که بدر دیگه بگاه هم چیز نیست شام هم چیز نیست بدر دیگه از دوبه و دال از دیگه چی جور شود او هم شکر خداست که چیز میرسه اگر چیز نرسید بدر پشت کاخ میتل به کرقم بر دلیل باشه خود مهربانی میکنیم که نمی وطن یک ذره جور شه یک پروژه یک چیز یک تقاضا به می داریم یک چیز کار ماریاب شوه تو نمیشه که بدر خیلی مردم بیکار است بیروزگار است صحیح است ما دولت خوشحال هستیم خود نیستیم که بدر یک کار برابر شه به ما او غریب هستیم مسکین هستیم دیگه ما کاربار نکنیم ما چی کنیم فهمیدی تشکری میکنم از یک جهان مننه بدر از ولایت نگنار گم میزنم ولسوالی بیسود یک جهان خیر ببینی بخیر باشی لالا بیا خدا مهربانه انشالله کل چیز جور میشه خدمت امره خیر ببینی خدا راضی باشه خوش باشی خدا حافظ ګران لیدونکو د موږ ملتیا وکړئ ژوند داسې وړاندې موږ سره مل اوسئ وژړا سار شي خدای بخلی مسلمان دی څومره ښکلی رمضان څومره ښکلی رمضان دی ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم څلورم مکریان کې یو او د شاهین مارکیټ مخامخ ولاړ یو نو دلته مې ورور د دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې جوړ سه ته ښه دی خیرت شکر هله ښه یې شکر دی خوشحاله اوسې روزې سره څنګه شکر دی تیریږي بس ژوند دی دا څو ورځې تېرې کړې دا څنګه ول والله ښه و شکر دی وګی تګی چې بس نه هېڅ شی هم نه و بس والا چې څنګه د کاروبار کاروبار ولا سبوی نه راوتی یم 100 روپۍ مې کړي دي
سل روپۍ وه او څو نفره فامیل په غاړه ده 15 نفرانه کور مې په ارزان قیمت کې دی اوسېدونکی یم د جلال آباد یم د بېسود ولسوالۍ یم زه خیر نو الله به رحم وکړي امین امین صحیح ده امین زمونږ له خوا نه دغه پاکټ قبول کړه دا ده ورور خوشحاله زه ښه وخت ورور خوب هستی برادر؟ شکرا ساعتت خوب است؟ چی میگی اینجا؟ اینجا مود آمدیم خب خانه هم اینجاست بخلم بله با بلاک توتا بلاک 12 روزه استی بوزه بلاک دو بلاک دو بله روزه استی بوزه روزه روزه بله چند روز گرفتی؟ ما 15 روز میگیرم 15 روز نه چرا 15 روز دیگه چرا نمیگیری؟ 15 روز دیگه مادرم میگه نگی خدت مسیج بله بله در وقتش مرا ماما گفته بله حالا چطور تشنه شدی گشنه هستی؟ ما هم تشنه شدیم من گوشنه چی میخوایی که در افطار که کردی چی را دوست داری که بخوری؟ ما زیاد شورما زد خوش دارم شورما بله دیگه افطاری را در بیرون میکنی خیلی؟ نه بله گاهی در بیرون گاهی در خانه نه یعنی شورما خود خانه نخواد جور شده از بیرون میگیری با خیر باشی چیزی گفتنی داری کامرا در خدمت میبخشید من میخوام که بر روزه برای کلگی تبریک باشه و برای غریبات برزون تبریک باشه بر کلگی بر بینده ها بر کلگیشون تبریک باشه خیر ببین لالا جان و تو هم تبریک باشه و با خیر و سپری این ماه مبارک سپری کنی خیر ببینی خدا حافظتان ګرانو لیدونکو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رودواله ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او اخره کې موږ چینل هم سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو موږ ګزارشونه او بېلابېل ځایونه خپرونې موږ وګورئ نو ښه وخت خدای په امان لوی سبحان دی څومره ښکلی رمضان څومره ښکلی رمضان